چین افغان سوداګرو ته د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې راولي. چین افغان سوداګرو ته د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې راولي. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپاره شوې اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره کتلي دي. په دې لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي مسایلو خبرې شوې دي. چینایي لوري ویلي چې دوی له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا په لټه کې دي او هڅه کوي په خپل هیواد کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې او فرصتونه برابر کړي. نوموړي همداراز ویلي چې افغان سوداګرو ته به د ویزې په ورکړه کې اسانتیاوې راولي او د کاروبار د پراختیا لپاره به یې هڅې کوي. په دې لیدنه کې همداراز د جلغوزیو د صادراتو پر پراختیا هم خبرې شوې دي. د افغانستان اسلامي امارت د بیلابیلو قومونو ترمنځ پر یووالي او نږدېوالي ټینګار کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت د بیلو قومونو ترمنځ پر یووالي او نږدېوالي ټینګار کړی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په تازه ټویټ پیغامونو کې ویلي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالقدیر د اهل تشهیر له مذهبي مشر او پخواني سیاستوال استاد محمد اکبري سره کتلي دي. په دې لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان پر روان وضعیت او د قومونو ترمنځ پر یووالي او نږدېوالي ټینګار کړی دی. مولوي عبدالکبیر ویلي چې دوی په افغانستان کې د یووالي او اتحاد لپاره مبارزه کوي او هڅه کوي ټول افغانان په یو ځای کې سره راټول کړي او د خپل هیواد د آبادی او پرمختګ لپاره کار وکړي. استاد اکبري هم ټینګار کړی چې افغانان باید د خپل یووالی وساتي او په دې حساسو شرایطو کې د خپل هیواد د آبادی لپاره کار وکړي. د اړیکو پراختیا. آلمان ډیر ژر یو پلاوی افغانستان ته لیږي. آلمان د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو د پراختیا په لټه کې دی. د آلمان رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې آلمان یو پلاوی کابل ته ولېږي او دغه پلاوی به له طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او ګڼو نورو مهم مسایلو خبرې کوي. د دغه پلاوی مشري به آلماني ډیپلومات مارکس پورتزل کوي. هغه له طالبانو سره له اوږد مهاله په مذاکراتو بوخت دی او هڅه کوي د آلمان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. ټاکل شوي چې دغه سفر په راتلونکو اونیو کې ترسره شي خو کره نیټه یې نه ده په ګوته شوي. آلماني رسنۍ بیا وایي دغه هیواد د کوشش کوي چې افغانستان ته د بشردوستانه مرستو د رسولو لپاره له نوي حکومت سره اړیکې ولري او په دې توګه د خلکو په ژغورلو کې خپله ونډه واخلي. چین نړیوال نندارتون کې 100 ډبه افغان جلغوزي پلورل شوي. د چین نړیوالي راډیو د خبر لمخې په چین کې د آسیایي او افریقایي هیوادونو د غوره تولیداتو د اخیستلو فیسټیوال د نومبر پر 4 په آنلاین ډول ترسره شو او 100 ډبه افغان جلغوزي چې وزن یې 26 ټنو ته رسیږي پکې پلورل شوي دي. یاد فیسټیوال د چین د 4م نړیوال وارداتي نندارتون یوه برخه ده او هدف په ژوندۍ بڼه د انټرنیټ لارې چینایي او بهرنیو مشتریانو ته د افغانستان په ګډون د یو شمېر آسیایي او افریقایي هیوادونو د غوره تولیداتو او محصولاتو ورپېژندل دي. د چین میډیا ګروپ د پښتو څانګې خبریالې غوټۍ په یاد فیسټیوال کې د ویاندې په توګه چینایانو ته افغان جلغوزي ور وپېژندل او یوه ویډیو یې خپاره کړې چې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې په پکتیا ولایت کې اخیستل شوي او د افغان جلغوزو ښه حاصلات په ګوته کوي. له دې نه 15 ورځې وړاندې له کابل څخه 45 ټنه جلغوزي د هوایي دهلیز له لارې شانګهای ته ورسېدل. د ننګرهار زیتون سږکال په حاصلاتو کې 10 سلنه ډیروالی راغلی. سږکال به په ننګرهار کې شاوخوا 900 ټنه د زیتونو حاصلات ترلاسه شي. د ننګرهار ودې کرنیز ریاست وایي په دغه ولایت کې د زیتونو د حاصلاتو ټولول پیل شوي دي. دغه شرکت د مسؤلینو په خبره دوی تېره ورځ د دغه ریاست له 4م فرم شاوخوا 15484 کیلوګرامه حاصلات راټول کړي چې د پروسس په موخه د زیتونو فابریکې ته وړل شوي دي. دغه ریاست وایي چې د دوی پر اړوند 1900 هکتاره باغونو یې زیتون کرلي چې تمه کېږي سږکال به د تیر په پرتله حاصلات ډیر وي. سرچینه وایي سږکال اټکل کېږي چې شاوخوا 845 ټنه حاصلات به له دې باغونو ترلاسه شي چې د تیر کال په پرتله 10 سلنه ډیروالی ښایي. د دې ساعت د لنډو خبرونو په دوام یې وروستی خو بهرنی خبر. امریکا کې
کې د موسیقۍ یو پروګرام کې 8 کسان وژل شوي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې په امریکا کې د موسیقۍ فیسټیوال په پرانیست غونډ کې 8 کسان وژل شوي دي. راپور کاږي چې دا پیښه تېره شپه د امریکا په ټکزاس ایالت کې د اسټرولډ په نامه د موسیقۍ فیسټیوال په یو پرانیست غونډه کې د ګڼې ګوڼې له امله رامنځته شوې ده. د راپورونو له مخې د ټکزاس ایالت د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس سامویل پینا دا پیښه تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې یا د پیښه تېره شپه شاوخوا 9 بجې هغه مهال رامنځته شوه کله چې خلکو د فیسټیوال پرانیستې پر مهال د دریځ لور ته یو ځایي حرکت پیل کړ. په همدې حال کې ځینې نورو رسنیو بیا ویلي چې د پیښې څرنګوالی جوت نه دی او زیاتوي چې ښایي د پیښې د رامنځته کېدو لامل کوم بل څه وي.